د وطني میوې انځر پیژانګلو قسمونه طبي ګټې او د استعمال طریقه. سلامونه نیکې هیلې ستړي مشئ. زه شوکت الله شاداب یم. الحمدلله زما لپاره تل د ویاړ خبره ده چې د خپلې سیمې کلتور، دودونو، رواجونو او طبي نعمتونو د قلم او ویډیو لارې تاسو ته وخت په وخت درپېژنم. د دې خاورې هغه وطني میوې، ونې، دودونه او یادګار څیزونه چې زموږ د پیژندنې برخه ده، په حقیقت کې زموږ ګډ میراث هم بلل کیږي. د همدې اساس له مخې ما تر دې وړاندې د باجوړ او لروبر پښتونخوا د مشهور ونو، بوټو او میوو په څیر موضوعاتو باندې لیکنې او ویډیوګانې جوړې کړې دي چې لوستونکو او کتونکو په ډیره مینه لوستلي او کتلي دي او خپل محبت او ستاینې لارې زما حوصله نوره هم لوړه کړې ده. همدغه مینه او هڅونه زما لپاره د نورو لیکنو او ویډیوګانو سبب ګرځېدلی دی. د انځرانو طبي ګټې او د دې طریقه به درته اخر کې وښایم، نو دا ویډیو لیک تر اخره ارومرو وګورئ. نن یو ځل بیا د خپلې سیمې د یوې ځانګړې او زړه راښکونکې طبیعي ډالۍ انځر د معرفي کولو هوډ لرم. تل دا احساس را سره وي چې د میوې اهمیت، ګټې، تاریخي شالید او د سیمې له ژوند سره یې تړاو له ډېر تفصیل ته اړتیا لري. له همدې امله دا ځل مې اراده کړې ده چې د انځر په اړه یو نسبتاً مفصله او هر اړخیزه لیکنه او ویډیو وړاندې کړم، څو نه یوازې نوي نسل خپلې د سیمه ییزې میوې سره اشنا شي، بلکې نور لوستونکو به هم د خپلې سیمې د دې ښکلي یادګار په اړه معلومات ترلاسه کړي. د همدې موخې لپاره د نن ورځې موضوع انځر دی. په انګلیش کې دې میوې ته فیګ ویلی شي، که څه هم په اردو ژبه کې دې میوې ته عموماً انجیر او عربۍ کې اتین ویل کیږي، خو زموږ د سیمې په سیمه ییزه پښتو ژبه کې ورته انځر ویل کیږي. نننۍ لیکنه او ویډیو کې مو درته د انځر همدغه سیمه ییز نوم غوره کړی دی، ځکه همدا نوم د دې میوې اصلي سیمه ییز هویت څرګندوي. د انځرو ذکر په قرآن عظیم الشان کې د اتین په نوم شوی دی، له کبله چې د دې اهمیت یو په دوه کیږي. د طب په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر او ګټې ذکر شوي دي. د دې نوم خوږوالی، خپلوالي او کلتوري خوشبويي هغه اغیز لري چې په نورو بدیلو نومونو کې نه احساسیږي. کله چې د سیمې خلک د دې میوې یادونه کوي، نو د انځر کلمه د یوې اشنا نغمې په څیر په غوږونو کې انګازې کوي، لکه چې زموږ د سیمې د خاورې، ژبې او دودونو ټوله کیسه ورسره تړلې وي. ولې چې پښتو ولسي ټپو کې هم دغه میوه هم په دغه نامه یاده شوې ده. ویلی شي چې ټپه د پښتو ځانګړی صنف دی او په دې کې زموږ